بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د کیسو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې دله یو ډېره ښکلې او خوندوره کیسه راوړې ده. انشاءالله امید ده چې ستاسو به خوښ شي، خوښه به شي. ستاسو د خوښې او د طبیعت کیسه ده چې پکې مختلفو سوالونو جوابونه به هم کېږي. کیسه ده د یو جج او د یو زمیندار سړي یو هوښیار لور د هغې. ډېره ښکلې خوندوره کیسه ده. د ملګرو نومونه په ما مخکې اغوستل، خو هغه سلسله هغه ترتیب زموږ نه څه ګډوډ شوی ده، نو بښنه غواړم انشاءالله که خیر چې لږ خپل ترتیب مونږ برابر کړو، لږ ورته زه سیټ شمه، نو بیا به انشاءالله شروع کړو. که خیر چې کومو ملګرو ما ته نومونه ویلي دي هغه به زه بیا شاملوم انشاءالله. خیر وایي چې پخوا په زمانه کې یو زمیندار و، څه لږه شانتې د پټي یا د ځمکې یو ټوټه یې هم وه. په دغه ځمکه کې به ده ځان له خپل محنت کو، خپله خواري به یې کوله، خپل کوشش به یې کو، خو په د دغې باوجود لکه د ده زندګي انتهایي ډېره تنګه وه، لاس یې ډېر زیات تنګ و، رزق یې ډېر زیات کم و، لکه ژوند یې په نیستۍ کې او ډېر په تنګدستۍ کې تېرېده. کېده چې یو کال په ده داسې راغی چې دی خو به د پټي هغه فصل ته پته مو، هغې ته به یې تمه وه خامخا څه دانې به وکړو، څه چل ول به وکړو، څه اخوا دېخوا دانې به د وړه کړې یا به خرڅې کړې، خو بس د ژوند هغه د ده د ګاډي هغه پایه پرې روانه وه. خو د خدای قدرت ته ګورو چې یو کال یې هغه د پټي هغه فصل هم ونه شو. فصل یا د طوفان د وجې یا د ږلۍ د وجې یا د بل څه د قدرتي آفت د وجې خراب شو، خو فصل د ده ونه شو. په هغه کال بیخي لکه هغه خبره چې د ده ته د هر طرفه لارې بندې شوې، د شپږ واړه طرفه ځای راګیر شو. ده ډېر سوچ کوو، خپل سر یې نیولی، خو اخر د ده هېڅ هم په مطبوع کې رانله چې زه څه وکړمه، هېڅ څه طریقه یې فکر ته رانله. نو زه دا سوچ وکړو چې یاره راشه د دې ژوند نه خو مرګ ښه دی، راشه ځان مړ کړه، خودکشي وکړه، د دې ژوند نه به خلاص شي، دمه به شي. دا څه دغه تکلیفونه دي، څه ټینشنونه دي، څه سوچونه دي، او نن شته او سبا له بیا نشته، او دغه فصل او دغې ته پته وم فصل اوس به زه څه کړمه، کمې غاړې به د کور بیله را پیدا کړو، خو راشه ځان مړ کړه دمه به شي. نو د ځان دا مرګ دا خودکشي دې زمیندار ته څه اسانه ودرېږي ښکاره شو چې راشه دا اسان کار دی، دا به وکړم بس. خو ده څه چل وکړو چې ده د ځنګل مخه واخیسته، یعنې ځنګل طرف ته روان شو. سوچ یې دا وکړو چې یاره په کور کلي کې خو ځان وجلی نه شم، کوړمه مې دا خلک وي یا دا ورته څه ګران یا څه ناشنا کار ښکارېده د چا د مخې کولی نه شم. نو دوی چې راشه ځنګل ته به لاړ شم، خاموشي به څوک به مې نه، نو یا به ځان ځوړند کړم یا به د ونې نه راټوپ کړم، څه به وکړم، دغه مختلف سوچونه ده وکړه. خو ځمه دې ځنګل ته چې یعنې څوک مې ویني نه. دی د دغه ځای نه په مخکې شو روان چې ښه پوره سفر یې وکړو، ښه پوره دغه یې وکړو، دی اخر ځنګل ته ورسېد. ځنګل ته چې دی ورسېده نو دی ډېر زیات ستړی شوی، خو پوره لاره یې وهلې وه. نو دی د ونې نه لاندې کېناست سوري ته چې لږه دمه وکړم، نو بیا به څه سوچ کوم چې لږ ښه مخکې لاړ شم، دلته څه ترتیب برابر کړم. دی خودکشۍ له دا ځوان خودکشۍ له طرف دی دا سوچ کوي چې په دې کې د ده په غوږو باندې د خپو کشار ولګي. د ده په غوږو چې د خپو کشار ولګي نو دی حیران شي، په فکر کې شي چې په دې ځنګل کې څوک راغلی. دی زر د دې خپل ځای نه پاڅېد، داسې یو طرف ته جاخې شانته شي و، جاخې ماخې په دغه جاخو کې ورننوځي، پای کې پټ شي. څه ګوري چې اوس د ده یو ګاونډي زمیندار دی، خو ډېر زیات مالدار دی، بې انتها مالدار دی، خدای ورله لوی مال دولت ورکړی دی، د پټو ورسره څه کمی نشته، د مال او د غوا او د میخو او د دې څیزونو ورسره څه کمی نشته، دغه شان د زر جواهراتو د کاروبار د دغه څیزو سره څه کمی نشته، خو د خدای ورکړي د دغه زمیندار سره هر څه او څوک و چې د دغې غریب زمیندار ګاونډي. نو دا غریب زمیندار حیران شي چې خدای پاکه تا زما دا ګاونډي په دې ځنګل کې څه کوي، چې ویې کاته نو هغه اوس
یو بوجۍ شانتې په شا کړې ده او ورسره په لاس کې یو بیلچه ده د بوجۍ ښه درنه نه دا که ښار یې د هغه خیږي دا سومونه کوي او دا بوجۍ را روانه کړې ده. راغلم د هغې ونې لاندې ودرېدو چې په کومه ونې لاندې دغه زمیندار ناست و. بیا داسې اخوا دېخوا وکتل یاره ځنګل دی څوک نشته سړیه دلته څوک څه کوي. بس بیا زر زر په بیلچه باندې یو کنده وکنسته او بیا یې د بوجۍ نه دا شانتې یو مټکی ترې راوویسته. مټکی یعنې د خاورو هغه منګی یا کوم لوښی چې هغې ته مټکه به وایو دغه مټکی یې راواغسته. دغه مټکه د زرو جواهراتو د سرو زرو د اشرفو ډکه وه او دغه مټکۍ په دغه خاورو کې ښخه کړه. له پاسه یې پرې خاوره راوړه او ښکلې چاپي کړه. خشاک مشاک او داسې ګن بلای پرې راوشیندل چې چاته پته نه لګي چې لکه دا ځای کنستی شوی چې ښه ځان مطمئن کړه. کله یې ښه هغه ځای چاپي کړ نو شین شو د خندا او وایي چې داسې راشم مال خو مې دلته خوندي کړ او خزانه که د چا په کار وي نو دې خاورې خوري. یعنې دا هسې د طنز باندې کې خبره وکړه د ملنډې چې لکه زما خزانه خو چا په لاس نه شو ورتلی دې خاورې خوري. خو بس د الله د نامه نه زار شم الله یې د یو نه اخلي او بل دی ورکوي. دغه زمیندار دغه مالدار زمیندار لاس ټکوال خپله بیلچه یې واغسته په مخه لاړ کور ته. د هغه دا خیال و چې ما خزانه خوندي کړه. دی خو دی بل زمیندار دی بل ځوان خو په سترګو کې چمک راغی. ده خو خزانه ولیده چې خزانه یې ولیده نو چې د ښه یقین وشي چې دا مالدار زمیندار لاړ نو دی کش شو د دې جاخې نه راووت. چې د جاخې نه راووت داسې غلی یو طرف ته بل طرف ته یې وکتل. دی وایي چې یاره هغه راشو مزې وي زه خو د خودکشۍ دپاره راغلی وم او راشه د بلا بچه اوس خو د خزانې مالک شي. بس د چې په لاسو په پنجو باندې او په دغه باندې په نوکونو باندې په ګوتو باندې په زور دا خاوره راهړې سم صاف یې راماته سم خلوص سمه تادیده پې چې یعنې اوس څوک رانه شو زر در دا خزانه وباسي او د سلګ محنت د سلګ خوارۍ نه بعد دی دغې مټکې ته ورسېده ځکه چې کاچه خاوره دغه مټکی چې راوویسته او د دې نه چې سر په ولاو خو په دې کې نه د سرو زرو اشرفۍ پرتې وې او زر جواهرات وو بلکې د قیمتي څیزونو نه دا مټکه ډکه وه. نو دی اوس چې کوم خوشحاله دی نو په جامو کې نه ځایږي. ده دغه مټکه د ځان سره کړه خودکشي خو لاړه رانه خودکشي څه کوي. ده دغه مټکه د ځان سره کړه د کور مخه یې واغسته. د کور ته چې را په مخه شو خو چې کله دی د دې ځنګل نه وتو والا شو نو ورځ خو تېرېدو والا خو لا رڼا وه نو دی دغلته لږ خپه نیولی شو. دغلته لږ ایسار شو چې یاره الله خو رڼا ده او که کلي ته په دې رڼا کې ننوځم او څوک راسره دا مټکه ویني نو لکه تپوس به کوي یا شکي شي چې هلکه دا درسره څه دي نو بیا به راسره څه جواب نه وي. خو ښه دا ده چې تیاره کړم خو په تیاره کې به کور ته لاړ شم. نو دا زمیندار خو نور ساده و داسې خاص ذهن فکر یې نه و خو لکه دومره یې فکر رسېده. نو ده څه چل وکړو چې په دغه ځای کې دی ایسار شو لږ چې په دغه ځای کې لږ ایسار شو چې کله تیاره شو او ماښام شو نو دی بیا را روان شو کور ته راغی. په سبا لا دی ولګېده د ده چې دا کوم مالداره ګاونډي و کوم چې خزانه خرڅه کړې وه د هغه په دې زمیندار په دې غریب زمیندار باندې خو پوره قرض یې په پوره روپۍ په پور ځکه چې ګاونډي په ګاونډ کې خلک دا قرضدار کوي خو پوره روپۍ یې په پور وي. نو بس دغه زمیندار ولګېدو هغه د هغه پیسې ورکړې واپس او ټولې لکه څه چې د هغه زړې او اوسنۍ او پخوانۍ چې کمې ویې ور ټولې په پاکۍ ورکړې دا د قرضه واله. دغه مالدار زمیندار حیران شو دا چې خدای پاکه د دې زمیندار نه خو به ما په ویناګانو په زورونو په شرمونو به مې دې چېرته په خپلو ټولو قرضو کې چې ته څه لږه شندې قرضه واپس اخسته دا څنګه ده داسې بې وینا او داسې ټولې روپۍ د ماله راکړې. د ده نه یې تپوس وکړو چې هلکه دا دومره پیسې تا اچانک چېرته پیدا کړې ته د پرونه پورې خو ته د نیستۍ د لاسه ستا بې ادبي ده خو وایي چې ستا خو ډک پول نه کېده او کلمې دې ورغلې وي او بد حال دی او نن ته ماله دومره د زړې او نوې او ټولې د یخ نه واله د سره پورې ټوله قرضه دې خپله ختمه. نو دا غریب زمیندار ورته ووایي چې ګاونډي و ستا د هغې سره څه کار دی خو بس ستا قرضه وه تاله مې درکړه.
خیر دا غریب زمیندار چې واپس کور ته راغلم دا مالداره زمیندار د ده په خېټه کې دړ ولګېد دی شکي شو او ده ته پته ولګېده چې یاره څه نه څه چل شته او بس ډایرکټ یې هغه سوچ او فکر ډایرکټ خپلې خزانې ته لاړ چې هر څه چې دي خو لکه سورانې شوی د څه نقصان شوی ده چې د هغه ځای نه د کوره وتلی او منډې کړي دي او د ځنګل لارې هغسې او دا سا پرې رامات شوی او دا خولې پرې راماتې شوي دي دمه نه کوي او ایسارېږي نه او شاته نه ګوري خو داسې روان دی چې دا خبره چې دا دوړې پسې ورپسې دي په منډه په لږ ساعت کې ځان هغه ځنګل منځ ته هغه د خزانې هغه ځای ته ورسو خزانې ځای ته چې لاړ نو ځای خو چا کنستی و خاورې یو خوا بل خوا پرتې وي شیندلی شوي او نه خزانه وه او نه مټکه وه هېڅ شی نه زمیندار خپل مخ په څپېړ و چې دا کار وشو دولت خو خزانه خو رانه سړي رانه ویوړ حالانکې د دغه زمیندار سره نور د دنیا جهان مال دولتونه ډېرو خو انسان په مړخ نه دی او بل خپلې په چا 10 روپۍ نه زیاتې نو دومره خزانه زمیندار ته پته ولګېده چې هر څه چې دي خو دا دغه غریب سړي لکه دا خزانه هم دغې ځوان زمانه وړې ده بس دی سیده راورسېد کلي ته چې راورسېد او ډایرکټ په دغه زمیندار پسې ورغېد ځوانه زما خزانه دې پټه کړې ده شا به زما خزانه راوباسه هغه د ستا خزانه کوم ځای او زه ستا نه مال نه څه خبر مال خو خدای خزانه را کړې ده مال خدای مال را کړی ده په ځمکه کې ښخ شوی دی هغې نه مې راایستې دی که زه ستا کور ته درغلی یم نه مې ستا را کور راویستي یا مې ستا نه غلا کړي یا ستا د دوکان یا ستا د پټي نه مې څه شی راوړی نو خو ټیک ده او نه مې ستا د پټي نه راوړلی دی نه مې ستا د دوکان نه څه راوړي دي نه مې ستا د لاسه څه اخیستي دي نو څنګه ما ستا نه غلا کړی دی یا ستا نه مې مال اخیستی دی خیر دیو دغلته ډېر تو مې وکړه خو څه خبره ته جوړه نه شوه نو دغې مالداره سړي ورته وایي چې ښه چې ته دلته نه منې نو بیا به داسې کار کوو چې زما سره به قاضي له ځي د غریب سړي هم بله څه خبره فکر ته راله نه خو زه ټیک ته چې ځو قاضي له قاضي د دغې ښار یو زلمی نوی ځوان و یو نوی قاضي او ډېر هوښیار او ډېر یو سوچ فکر والا او ډېر یو ذهین انسان و تر د دې دمه یې واده نه وکړه د دې د وجې چې د ده دا خیال و چې یاره زما د ذهن یا زما د ذهانت مناسب داسې قابله جینۍ تر اوسه پورې ورته نه ده میلاو شوې چې لکه زه واده وکړم او بړه کې یې دغه ځان سره نیولي چې زما مناسب زما د ذهانت زما د هوښیارتوب مناسب جینۍ ماته میلاو شو زه به د هغې سره واده وکړم د دغې د وجې تر الن ساعته پورې واده نه یې کړی د هغه د انصاف قصې هم مشهوري نو دغه مالدار زمیندار ورته وویل چې زه چې ځو هغه غریب زمیندار پسې ورپسې شو کله چې دوی قاضي له ورسېده د مالداره سړي خپله مدعا بیان کړه بیا د غریب زمیندار خپله قصه وکړه خپل حالات یې ورته بیان کړل خپل غریب یا خو د ټولې قصې ورته وکړه دې چې د قاضي ته ټول تپوسونه وکړه قاضي پټاک په خبره پوه شو دغه بلکې په دې کې څه پیچیده بیان پکې نو بل دا غریب زمیندار چې د څه دروغ نورې قصې پکې ونه کړې ساده سړی او رښتیا خبرې قاضي سوچ کوو قاضي په एकदम خبره ورسېدې چې دا خزانه خو ټیک خبره چې د دې مالدار زمیندار د مالدار سړي ده خو بل طرف ته سوچ کوي چې دا غریب سړی دومره لوږې له ورغلی او دومره تندې له دومره دی د ژوند نه تنګ شوی چې دی ترې خودکشي هلته خدای د ده نظر د دې بل سړي په مال ولګو نو دا لاول د دې مالداره سړي په کار چې د کم سے کم د خپل ګاونډي خو خیال ساتلی ده د خپل ګاونډي د لوږې خیال نه دی کړی د دومره مال دولتونو دومره خزانې جمع کړې چې دوی په ځنګلو کې ښخوي نو ده دا سوچ وکړو چې یاره خزانه خو د دې مالداره سړي ده خو ډېر انتهایي ضرورت ورته اوس د دې غریب سړي دی نو ده دې غریب سړي ته ووایي چې ښه ټیک شو خزانه چې د هر چا ده خو زه به ستا نه یو 3 تپوسونه کوم که دې 3 تپوسونو جواب دې ماله په 3 ورځو کې راوړو نو به دا خزانه به زه ستا په حواله کړم ستا به شو که نه د دې 3 تپوسونو جوابونه دې په 3 ورځو کې را نه وړه نو لکه دغه خزانه به دغه مالدار سړي ته واپس حواله کېږي غریب سړي ورته وایي چې یاره قاضي صاحب څه سوال نو دي ما نه به څه تپوسونه
نو هغه ته تپوس وکړو چې ښه دا راته ووایه چې د ټولو نه پیړ څه شی دی او د ټولو نه خوږ څه څیز دی او د ټولو نه تیز رفتار والا څه څیز دی. دا دې درېو سوالونو جوابونه ماله راوړه. ستا سره 3 ورځې مهلت شو او بس که د دې سوالونو جوابونه دې ټیک راوړه نو بس دا خزانه ستا ده. که ټیک دې رانه وړه نو که دا خزانه به بیا د مالدار سړي ته حواله کړي. مالداره سړی خوشحاله شو. هغه ته پته وه چې دا خو بړه د علي نه په بې نه پوهېږي او دا خو ډېر ګران سوالونه دي. هغه په ځان هم په ذهن کې سوچ وکړو او یاره په دې خو زما فکر کار نه کوي، دی به پسه پوه شي. خوشحاله شو چې دا خزانه مې واپس په لاس راشي. دوی دواړه واپس کور ته را روان شو. دا غریب سړی د ځان سره سوچ کوي چې یاره د ټولو نه په منډه کې تیزه خو زما هوا چې دا به په منډه کې تیزه د ټولو نه خوږ څیز به ګوړه به د ټولو نه خوږي او ګوړه خو د ټولو نه خوږي. کله و چې ګبین د ټولو نه خوږي او د ټولو نه پیړ څیز هم د ځان سره سوچ کوي چې کله و چې پلانکۍ ونه ډېره پیړه ده، کله وایي پلانکی څیز ډېر پیړ دی، کله وایي پلانکی څیز ډېر پیړ دی. خیر خو په دې ذهن کې په شش و پنج کې په هېڅ څیز باندې لکه د آخري فاینل فیصلې ته نه رسي چې څه شی لکه د دې صحیح جواب دی. خیر په دې پریشانۍ کې چې دی کله کور ته راشي، کور کې خو یو طرف ته د خوشحالي خزانې په لاس راغلي، ښځه هم خوشحاله د دی او لوري هغه هم خوشحاله. خو چې کله دی کور ته راننوځي او ډېر په فکر کې ډېر پریشانه وي دا ښځه او لور ته تپوس وکړي چېرې سړی چېرته تللی وې او دا چې ولې داسې پریشان یې څه چل شوی دی. دی ورته ټوله قصه وکړي چې دغه شان دی ګاونډي راباندې دعوه کړې وه، جج له یې بولې وم، قاضي له یې بولې وم. قاضي راته دغه شان اوس 3 سوالونه ویلي دي چې که چېرې دا 3 سوالونه دې صحیح کړه نو خزانه به ستا په حواله وي، که صحیح دې نه کړه نو بس خزانه به واپس سړي له ورکړي. او اوس حیران دی یم چې لکه د دې سوالونو به څه جواب وکړي. لورې ته تپوس وکړي چې بابا څه سوالونه دي، ته خیر هسې خو ما ته ووایه که او وایي بچیا یو دا سوال دی چې د ټولو نه تیز رفتار څه شی دی، د ټولو نه خوږ څه څیز دی او د ټولو نه پیړ کم څیز دی. هغه ورته وایي بابا دا څه ګرانه خبره خو نه ده چې فکر ونه کړي. څونه ټایم یې درکړی؟ بس وایي 3 ورځې ټایم. بس چې کله وې تلې نو بس په هغه ټایم به ما ته وایي په هغه ټایم ووایم نو بیا به لرې کېږي هم نه. دا ډېر اسان دی، فکر مه کوه د دې جوابونه ماله راځي. بس زمیندار خوشحاله شو چې لورې دا خو ټیک ده خو ډېر غټ کار. خیر دغه 2 ورځې پکې په منځ کې وتې. په 3مه ورځ چې کله دغه زمیندار روانېده نو د خپل لور ته یې بیا ووایي چې بچیه زه اوس ځم او ته اوس ما ته دغه سوالونو جوابونه ووایه. هغه ورته وایي بابا د دې یو سوال جواب چې د ټولو نه تیز رفتار څه څیز دی، نو د ټولو نه تیز رفتار څیز نور دی. د دویم سوال جواب چې د ټولو نه خوږ څه څیز دی نو د دې جواب دی خوب. خوب په دنیا کې د ټولو نه ډېر خوږ څیز دی. دا یو واقعي خبره ده، لکه په دې قصه کې دا یو د دې سوال دا جواب نه دی، د دې نه خو ما ته څه څیز خوږ نه ښکاري. واقعي خبره ده وایي چې د ټولو نه خوږ څیز چې کوم دی هغه خوب دی. ښه نو د ټولو نه پیړ څه شی دی؟ د ټولو نه پیړ څیز دنیا ده. دا د ټولو نه پیړ څیز دی. لاړ شه او قاضي ته د دې سوالونو جوابونه ورکړه او ورته وایي چې ښه صحیح ده. په دغه ورځ باندې دغه غریب زمیندار او دغه مالداره زمیندار یعنې دواړه ګاونډیان یې دواړه بیا قاضي له لاړ شي. قاضي چې کله خپل عدالت ولګوي نو ورته مخې ته پیش شي. دې غریب زمیندار ته تپوس وکړي چې کاکا یا ماما څنګه چللی دا ما دا سوالونو جوابونه دې راوړي؟ او ته او جج صاحب راوړي مې دي. دا مالداره زمیندار هم داسې حیران چې یاره دی اوس څه وایي او ته وایي ښه دا اولنی سوال جواب راته وایي د ټول نه تیز رفتار څه څیز دی؟ هغه ورته وایي قاضي صاحب دا نور دی. قاضي حیران شي. بیا وایي ښه د ټولو نه خوږ کم یو شی دی؟ هغه ورته وایي قاضي صاحب خوب. قاضي ښه حیران شي. داسې چلو کوي چې تاسو چلو سړی خو څه وایي؟ بیا وایي ښه د ټولو نه پیړ څه څیز دی؟ هغه ته وایي قاضي صاحب د ټولو نه پیړ څیز دنیا. دا چې واورېد دا مالدار سړی هم حیران شو. جج صاحب هم ګوته په خوله چې خدای پاک دا خو لکه ډېر د انتهایي تیز ذهن او د هوښیار سړي کار. دا یو ساده باده عام زمیندار ده څنګه لکه د دې سوالونو جوابونه ماله راکړي.
خو بس ټیک په ذهن کې ورسېد چې هر څه چې دي خو دا جوابونه درته بل چا ویلي ډایرکټ د دې زمیندار نه تپوس وکړو چې کاکا رښتیا خبره کوه دا جوابونه تا له درتله او که نه تا ته چا ویلي هغه ورته وویل دا ماته چا ویلي دي چا درته ویلي دي دا ماته زما لور ویلي ښه دې قاضي ته پته ولګي چې یاره د دې سړي دا لور خو ښکاري چې ډېره چېرته قابله ده ډېره ذهینه ده او د دې سره خو لکه میلاوېدل پکار دي ملاقات پکار دی د غریب زمیندار ته ووایي چې ښه زه ټیک ده زه د خپل وعدې مطابق خو دغه خزانه ستا په حواله شو ځکه چې تا د دغه درې سوالونو جوابونه ټیک کړه او بلکې الان ساعت په دې وخت کې تا ته د دغې خزانې ډېر انتهایي ضرورت دی نو دغه خزانه ستا په حواله شوه خو زما تا ته یو وینا ده یو حکم دی وینا ده هر څه چې دي چې ته خپلې لور ته ووایه چې ما ته په عدالت کې پیش شي زما سره میلاو شي زمیندار خوشحاله کور ته راشي ووایي چې خزانه مې په لاس راله بل مالداره زمیندار خو لور ناموره ده واپس لاړ شي څه یې په لاس رانه شي ځکه چې قاضي فیصله کړي نو بیا خو د هغه په لاس کې څه نه نو کله چې دا زمیندار کور ته واپس اړ یو خپلې ښځې ته خپلې لور ته خوشخبري وویله چې یاره بس یعنې کیس مونږ وګټو خزانه زمونږ په لاس راله جج قاضي مونږ ته حواله کړه او بیا خپلې لور ته ووایي چې لور یې قاضي دغه شان خبره کړله چې لکه دا دې راشي زما سره دې میلاو شي لور ورته ووایي چې بابا داسې کار وکړه چې لاړ شه او دغې قاضي ته ووایه چې که زما سره یې کار وي نو په ما پسې به راشي چې زما سره یې کار وي نو په ما پسې به راشي ټیک ده نیمه لار به پسې زه ورشم او نیمه لار دی هغه راشي دا زمیندار راشي دی جج ته دا خبره وکړي چې جج صاحب زما لور خو دا شان خبره وکړه وایي چې که د ده زما سره کار د دې په ما پسې راشي او زه خیر دی نیمه لار دی دی راشي نیمه لار به پسې زه ورشم دا د دې قاضي دا مازغه وړخېده ښه چې یاره دا خو چې هر څوک دی خو ته ډېره ذهینه او ډېره قابله جنۍ ده په دې خبره کې هم ډېر مطلب پټ دی نو دې جج بیا دې زمیندار ته وویل نو کله چې د قاضي د زمیندار دا خبره واورېده نو هغه وی چې راشي د دې جنۍ نور د ذهانت امتحان واله چې څنګه چل دی نو ده داسې چل وکړو چې هغه بوټی چې په کوم بوټي کې هغه مالوچ هغه مالوچ پکې کېږي که نه د هغې مالوچو نو بیا هغه مختلف قسمه تار ته جوړېږي د تار نه کپړه جوړېږي لوی یو پراسیس لویه کیسه نو دې زمیندار د دغې سیز هغه درې بوټي راواغسته او دغې زمیندار له ورکړه ورته ووي چې دا خپلې لور له ویسه او ورته ووایه چې د دې نه یو څادر یو تولیه او یو یې ورته بنین یا بل څه زیات کوجودات یې جوړ کړي او بس ورته پته وه چې یاره د دې لکه د دې په دې څیز کې هم د ده یو سوال یا یو دغه پکې پټ و ورته پته وه چې یاره دا جنۍ به هېڅکله هم لکه د دې خبرې جواب ماله رانه کړی شي زه به له شکست ورکړم ده چې دغه درې بوټي راوړه او دغې جنۍ ته دغه زمیندار کېښود چې قاضي دا راولې وایي چې دې نه دې ماله یو څادر او یو بنین او یو تولیه جوړه کړي جنۍ وخندل هغې څه چل وکړو چې هغې یعنې داسې د لاس همره یو درې لرګي راواغسته صرف درې لرګي او هغه یې د خپل پلار له ورکړو ورته وایي چې بابا ته دا قاضي له ویسه او ورته ووایي چې ته ماله د دې نه چرخه او کارګاه ورته وایي که څه شی ورته وایي چې په کم باندې هغه تار بڼلی کېږي او بیا ترې کپړه جوړېږي د هغې چې کوم مشین نو ورته وایي چې یاره بابا ته دا ویسه او ته دغې قاضي ته ووایه چې د دې نه ماله دغه څیزونه جوړ کړه بس زه به تاله دا څادر او دغه نور څیزونه جوړ کړم دا زمیندار چې کله واپس راشي دغې جج ته د خپل لور دا جوابونه وویلو جج سم تاو شي او ته پته ولګي چې دې جنۍ له په یو حال هم شکست ورکول ممکن نه دي او لکه زما سره د هغې د سوالونو جوابونه نشته او زما چې کوم سوالونه هغه په یو ټک باندې معلوموي خیر دی یو طرف ته د هغې د ذهانت باندې قایله شو بل طرف ته
خپل ذهن کې غوسم دی چې لکه زه یعنې یو قاضي یم جج یم او زما په حکم باندې هغه نه راځي عدالت ته. نو د دې زمیندار ته په عدالت کې چې کوم خلکو دا ټولو مخې دا اعلان وکړي چې یاره چونکې ستا لور په یو پیره په سوال جواب رانله عدالت ته، نو اوس به په زبردستۍ هغه راوستی کېږي او ته به اوس هغې ته ووایي چې هغه چې راځي نو په داسې ټایم کې به راځي چې نه به د ورځې راځي او نه به د شپې راځي، داسې ټایم به بل به ورته دا ووایي چې هغه به نه مړی او نه به په تشه خېټه یعنې په تشه میدی، په داسې حال کې به او چې راځي نو نه به په سړک یا په لاره راځي او نه به د لارې سره راځي. بس دا درې خبرې ورته وکړه. دا خبره چې د خلکو واورېده او د زمیندار واورېده ټول خلک حیران شو چې یار دا قاضي داسې څه ناشنا خبره وکړه، دا خو لکه د کېدو خبره نه ده، دا به څنګه خبره. خیر خو چې زمیندار کور ته راغی او خپلې لور ته یې دغه سوالونه وویې او دغه خبره ورته وویې چې لکه جج ښه په زبردستۍ یعنې ښه په زور په حکم دې غواړي چې په هر حال کې به راځي او په راتلو کې دغه درې شرطونه یې ایښي دي ډېر ناممکن او ډېر حیرانوونکي. نو هغه ورته وایي لور ورته وایي چې څه شرطونه دي؟ هغه ورته ټول شرطونه بیان کړي. لورې موسکی شي او ورته وایي بابا ته بېغمه شه، د دغې ټولو خبرو جواب ماله راځي. پلار یې ورته وایي چې زه ټیک ده لورې. شپه تېره شو نو کله چې سهار وختي شي او څنګه چې بس دا رڼا ایله ختم شي په دغه ټایم کې، دا بخښنه غواړم، څنګه چې دا تیاره ایله ختم شي په دغه ټایم کې نور لا نه راختلی، هسې رڼا رڼا وي، څه نری نری شانته رڼا وي. په دغه ټایم کې دا راپاسي او مالګه صرف راوالي، مالګه هغه مالګه وڅټي، مالګه تېره کړي. نو یعنې دا خو نه دا مړه شوه نه یې خوراک وشو نه په خالي معده ده، ځکه چې مالګه خو کم سے کم خېټې ته تلې ده او مالګې ته خو اوس خوراک ویلی نه شي چې مالګه څنګه خوراک وایي څټي که نه. او بیا داسې کار وکړي چې د دې په کور کې یو غاټ شانته سیرلی ښه مضبوط کم چیلی، څوک ورته چیلی وایي څوک ورته سیرلی وایي. تاسو به لیدلي اکثر په دې بعضې چیلي بعضې سیرلي خو وړوکي کچ نسل والی خو بعضې سم داسې د دغه سره آس سره مقابله کوي، دومره دنګې دومره غټې ویډیوګانې کې دنیا مخلو راځي. نو د دوی کرم ښه یو مضبوط چیلی، نو دا څه چل وکړي چې په دغه چیلي باندې سواره شي خو ښکلې روانه شي نو ښه په روډ باندې، نو هغه خبره هم پوره شي چې نه به په روډ راځي او نه به د روډ سره ځي، نو د هغې خو قدم په روډ نه لیدي او دغه خبره هم پوره شي. بس په دغه ټایم کې سهار په دې وختي وختي رڼا کې دا د قاضي عدالت ته راورسي. د قاضي عدالت ته چې راورسي یو قاضي چې د دې جنۍ دا جوابونه واوري، یعنې دې چې د ده دا کومه دوړه حل کړي، کومې خبرې چې هغه حل کړي، نو قاضي حیران شي. قاضي د دې په عقل باندې حیران شي، د دې په ذهانت باندې حیران شي. بل قاضي چې د دې سره گفتگو کوي یعنې خبرې اترې کوي، دا چې ورسره په کومه طریقه باندې سوال جواب کوي، نو قاضي د دې د خبرو د دې د تهذیب د دې د ادب نه د هغه نه ډېر زیات متاثره شي او قاضي باقاعده په دغه ځای کې دغه جنۍ ته د واده پیشکش وي چې ګیله ته چې یعنې لکه ته زما سره واده وکړه. نو هغه ورته وایي چېرته دا اختیار زما د پلار دی، پلار یې ورسره نو هغه ورته وایي چېرته دا خو غټه د خوشحالۍ خبره چې د علاقې یو داسې یو هوښیار مشهور قاضي دی او د هغه زما د لور رشته غواړي، نو هغوی ما ته قبوله ده. خیر د دې رشته او خبرې اترې وشو، خو دغه جج پکې بیا یو خبره وکړي چې یاره زما به یو شرطي، زما به یو اصولي یعنې یو قانون به یې جنۍ ورته وایي چې جج صاحب یا قاضي صاحب څه خبره ده؟ هغه ورته وایي چې که هر کله چې تا زما په کار کې د مداخلت وکړو نو زه به دې د کور وباسم. جج ورته وایي چېرې زما ستا په کار کې د مداخلت سره څه کار، ما ته ستا دا شرط قبول دی. جج قاضي ډېر خوشحاله شي، بیا دغه جنۍ ته وایي چې ښه زه ټیک ده، ما خو تا ته یو شرط کېښودو، زه تاله درې دغه در کومه تاله درې چانسونه در کومه ستا خوښه ده چې ته د خپل کوره درې ستا زړه ته چې کوم ډېر نږدې ستا خوښ څیزونه دي هغه ته د ځان سره راوړه. جنۍ خوشحاله شي او ته وایي چې ټیک ده. نو چې کله واده وشي کله جنۍ لاړ شي نو جنۍ سره دا جنۍ خپل پلار هم د ځان سره بوځي. قاضي
څه تاو راتاو شو حیران شي چې ته ساده باده سړی راپسې وسله راوست نو هغې نه تپوس وکړي چې دا ولې راوړی چېرې سړیه دا خو تا ماته ویلي چې ستا چې کوم 3 څیزونه تا ته کوم ډېر عزیز دي تا ته ډېر نږدې ستا ډېر خوښ وي هغه راوړی هغه ځان سره راولو نو په هغه درېو کې یو زما پلار دی چې دا زما ته ډېر انتهایي نږدې زما ډېر خوښ دی خیر د جج سره د دغې خبرې څه جواب نه نو جج غلی شو په کې سوچ کړی چې هرګه دې زمیندار له به څه نه څه لار ګورم لکه دې خپله کور به یې وباسم ورځ او شپې تېرېږي یو ورځ دا قاضي داسې چلو کړي چې د ده چې کومه چراګاه یعنې شنه باغچه غوندې کې یو ډېره ځمکه یې د ډېره علاقه یې په هغې کې خلک دا چیلې میلې هم سره نو په هغې کې په یو ځای کې داسې په غټ لوښي کې یا داسې هسې وچه غوندې که ډنډه یې په هغې کې داسې مایان شاته پرېښي او بیا ورته دا زمیندار ودرېده ته و چې ته د دې مایانو خیال کوه نو خو ساده باده سړی هغه د مایانو څه خبرې چې که دا مایان اوس په وچو به پراته دي یا چې ډنډوکۍ ده یا په دې کې به دا مړه شي یا څه خبره نو هغه خو مایع خو د اوبو نه بغیر نه پایي چې مازدیګر شي یا ورځ تېره شي مایان مړه شي زمیندار خفی په دې کې چې قاضي راشي مایان مړی د ده نه په قار تپوس وکړي چې یاره کاکا یا ماما دا څه چل کړلی مایان دې وجلي دی خو ته یعنې د هغه ازمري په شانتې هغه بیزې ته اوبه خړی یا چیلۍ ته اوبه خړی چې یعنې په څه طریقه د دې ته اوبه خړی کوم چې دی دې کور وباسي خو ده ته پته نه چې یاره زمیندار سره خو به جواب حاضر وي نو ته مایان دې ټول مړه کړه دا دومره د مایانو خیال نه ساته هغه ته وایي یاره وایي قاضي صاحب دې خو زما څه ګناه نه و ځکه چې دغه میان چې یا د شرفاو د غټو خلکو غټ ذاته میانو یعنې د قاضیانو د دیو د نسله میانو غټ ذات والا میان او زه یو ساده باده سړی او زما په ژبه چېرته پوهېدو زما خبره یې نه منله لاړه مړه شو قاضي ته به یو ټاک پته ولګېده چې دا خبره د ده د خولې خبره ډایرکټ دې تپوس وکړو دا جواب درته چا ویلی او دا ماته زما لور ویلی ځکه چې هغه ساده سړی دروغ خو هغه ویلی نه شي جج چې دا واوري نو جج د غصې نه تاو شي او غصه ډېر عجیبه څیز دی دی جج غصه شو ډایرکټ وایي چې یاره ستا لور زما په کار کې مداخلت کړی دی او اوس به زما د کور وځي او کور ته راشي او خپلې ښځې ته یعنې دغه زمیندار لور ته ووایي چې بس نن ماخصوصا ستا زما سره یعنې اخرنی خوراک دی اخرنی روټۍ ده او بس د دې کور وځه او تا زما په کار کې مداخلت کړی او تا ته ما ښه ویلي جنۍ ډېره هوښیاره او ډېره ذهین د ده په دې خبره باندې داسې څه غټ ریاکشن یا غټ خفګان یا څه چغې چغارې ونه کړي او ته وایي ټیک ته خاونده چې څنګه ستا خوښه چې ته څنګه ته حکم کوې بس هغسې ما ته منظوره ده کله چې خیر ماسخوتن شي روټۍ موټۍ تیاره شي دوی ټول ورته ناست چې په دې کې پخوا به د خلکو د روټۍ سره د شربت څکلو رواج هم و اوس خو زموږ خلک موږ شربت لږه روټۍ سره موږ شربت ما هم چېرته داسې خاص نه دی علاوه د روژه ماتو نه په روژه کې او پخوا دغه شان رواج و چې د روټۍ سره به شربت هم څکلی کېږي نو قاضي و غټ سړی د هغه په کور کې هر قسمه خوراکونه تیارېدل شربتونه خو ورسره خامخا نو شربت هم پروت په دسترخوان باندې په دې کې د قاضي یا یو طرف ته فکر شو یا پسې کې مشغول شو چې دې جنۍ زر شاندې د ده په دې ګیلاس کې د ده په دې شربت کې د خوب دوایي واړوله د خوب دوایي چې پکې واړوله دې قاضي د روټۍ په خوراک کې دغه ګیلاس هم راواړو په سبا باندې هغه هم وڅښو روټۍ هم ښه په مړه خېټه وخوړه بیا یې دې خپلې ښځې ته وایي چې ښځې ما خو ته د کور وویځه خو زه خیر دی زه تاله 3 اپشنونه در کوم 3 چانسونه در کوم ته چې د دې کور نه تا د کم ډېر عزیز څیزونه یې ستا زړه ته ډېر کم نږدې څیزونه یې ته ورسره ډېره مینه کوې هغه څیزونه ځان سره یوسي نجلۍ خوشحاله ځان سره وخاندي او ته وایې ټیک بلکل مې خوښه ده نو چې کله
دی خو د خپل خاوند له نشه ورکړي، دی چې لږ ساعت وشي په ده باندې نشه اثر وکړي، غرق شي راوغورځېږي او بس ویده شي، دا خړېږي خرلارې ښي. نو دا څه چلو کوي چې د دغه قاضي په کور کې چې کوم مال دولت کوم زر جواهرات چې صحیح خو ټول دی ته معلوم وي، بس هغه ټول راټول کړي، یا په کڅوړې کې، په یو تیلې کې، په یو غوټه کې بند کړي او یو ټانګه یې راغوښتي، هغه یې ځان ته بار ته ودرولي، خپل پلار د ځان سره کړي او دغه قاضي یو د خپو نه ونیسي، بل د لاس نه ونیسي، وویسي هغه ټانګه کې کښېږدي، په سیټ باندې کښېني او دوی دا خرلارې خېږي او بیا هغه چې کوم زر جواهرات دي، مال دولت، هغه د دنیا مال دولت، هغه پیسې، هغه کڅوړی، هغه تیلې د ځان سره کړي او سره د دې خپل پلار دغه ټانګې ته وخېږي او په مخه روان شي. روان پخوا خو داسې کچه روډونه وو، داسې هوار روډونه نه وو چې لکه ټانګی یا څه څیز به پرې روان وي، لکه غلی به روان وي، خو کچه روډونه وو، کاڼي وو، هوارې وو، دنګې چیتې وو، کډې وو، دا درزار جوړ وو، دا ټانګه چوتېده لګېده، نو سړی خو که پاس څومره په نشه کې خو چې دومره وي انسان هوښیار دی، خو خامخا هغه نشه ګوزېږي چې ښه پوره صبر نه بعد د دې ډېر ډزارې سره، ډېر ټوپونو سره دا جج دا نشه ګډه وډه شو، دوی داسې دا سترګې وغړول، داسې چې وکتل نو دوی چې دا خپله ښځه ولیده او بل طرف ته یې دا زمیندار ولیده، نو ده ډېر د غوسې نه وي چې تاسو ما ویني نه چې یعنې زما د ځای نه ځئ او زما سره به نور نه ایسارېږئ او تاسو خو اوس هم زما خواته ناست یئ. دا ښځه یې ورته موسکی شوه، ورته ووایي چې سړیه مونږ خو تا د کوره خو راوتي، مونږ خو روان یو، مونږ خو ستا خبره منله، ستا هم په حکم په سر سترګو ما منله. جج حیران شو، داسې تپوس وکړو چې ښه دا خبره ده، نو دا زه تاسو سره څه کوم، زه دلته څه کوم او زما کور څه شو، زه داسې چې خیال وکړي نو په ټانګه کې ناستې روان یې. هغه ورته ووایي دا څه قیصه ده؟ نو هغه جینۍ ورته موسکی شو، وخاندې، هغه ورته وایي خاونده څه له حیرانېږې، خو تا راله 3 اپشنونه راکړي وو، تا راته ویلي وو چې زما په کور کې کوم 3 ډېر تا ته عزیز څیزونه یې، ستا ورسره ډېره مینه یې، ستا ته ډېر نږدې هغه څیزونه د ځان سره یوسه. نو یو خو مې خپل پلار را په مخ کې کړه، ځکه چې هغه زما ته ډېر زیات نږدې دی، یو مې مال دولت را واغڅولي چې د هغې نه هم ژوند بغیر نه تېرېږي، دغه هم ډېر ضروري څیز دی، او یو مې ته د ځان سره را په مخ کې کړي، ځکه چې ته زما خاوند یې، زه ستا سره مینه کوم او ستا نه بغیر لکه ما ته اوس ساعت ګران دی، نو لکه زما په ژوند کې دغه 3 څیزونو کې په ټولو کې عزیز څیز ما ته ته یې، ځکه چې ته زما خاوند یې، بس ته مې هم د ډاکټر را په مخ خو تا راته ویلي وو. جج چې د دې ښځې دا جواب واوري نو جج حیران هم شي د دې په جواب باندې او د دې په دې وفا باندې، د دې په دې مینه هم حیران شي چې لکه ما څنګه سوچ کوو، ما څنګه رویه ساتله دې سره، لکه دا جینۍ چې د کم عزت او د کم احترام او د کمې مینې قابل ده، نو هغه خو دې سره ما نه راکړې. بس دغه جج په دغه ځای کې دغه ټانګې والا ته آډر وکړي، هغه ته وایي چې ودرېږه او واپس زما بنګلې ته یا زما چې کوم کور دی هغې ته مخه واله او د دغې زمیندار نه معافي وغواړي او دغه جینۍ او دغه خپله ښځه چې کوم ده نو هغې ته ووایي چې یاره د نن نه بعد به زه هېڅ چېرې هم تا سره داسې یو سلوک نه کوم، داسې دغه به نه کوم چې ستا زړه ته پرې ازار ورسي، نقصان ورسي. نو دغې نه بعد د دې ژوند په خوشحالو او په مزې تېرېدو امید دی چې انشاءالله دا قصه به ستاسو خوښه شوي. نورو داسې ښکلې خوندورې مزېدارې قصې انشاءالله امید دی چې زر تر زر تاسو له خیر راوړمه. زما سره اوسېږئ، هېڅ چېرې مه ځئ، ښاد او آباد اوسئ، قدرمن شئ او جهان مننه. د الله په امان.